حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله تعالی راز لروانو یو امتی رالو اے موسی د الله تعالی راز له خطزي زما یو خبره الله تعالی ته پیش کا وې څه خبره وی الله تعالی ته وایا چې ما زما په ژوند کې چې الله تعالی زما لپاره کوم رزق مقرر کړی وي دا ټول ما ته په یو ځای باندې راکړي څونه رزق چې الله تعالی ما ته په ژوند کې مقرر کړی وي مال دولت را مقرر کړی وي څونه خوراک را مقرر کړی وي دا ما ته په یو ځای باندې راکړي موسی علیه السلام حیران شو وی دا ته څنګه سوال کوي که ټول رزق درته په یو ټیم باندې ملو شو چې رزق ختم کې رزق نه پس ګوره ډایرکټ مرګ وي با هر انسان لپاره خو رزق مقرر دی کنه چې رزق مقرر شي بس بیا مرګ دی بیا به ګوره ډایرکټ مرګ دی هغه وی بس مرګ دی را راشي یو سوره زندگی دی وي او چې په خوشالو کې خو تیر کما کنه یو سوره ژوند دی وي خو په مزو چرچو کې خو تیر کما کنه اوس راته کله رزق ملو کله نه کله غریبي کله لوګه کله ماړه یو سوره ژوند دی وي خو د مزو ژوند دی وي موسی علیہ السلام ته ټیک تا چې د الله تعالی راز لړلو کوه تور دا الله تعالی ته عرض کو چې الله تعالی ستاسو بنده داسي وي الله تعالی وته ټیک شو رزق مې والا په یو ټیم باندې ټول پټول ورکو موسی علیہ السلام چې واپس رالو هغه کسر ملو شو رزق یې وکړه ټول پټول ته ملو شو او ډېر لږ رزق موسی علیہ السلام پس نظر کوي چې دا ډېر لږ رزق دی دا په یو میاش کې ختم کی یو میاش پس په بس د بیا مرګ راځي ځکه چې رزق به ختم کی پس نظر کوي چې یو میاش کې بده د خوراک ختمي موسی علیہ السلام الالو وخت تیریږي درې سلور 15 شپږ میاشتې یو کال پکې تیر شو موسی علیہ السلام اتفاقا بیا په دغه لار باندې تیریږي پس لکه خیال راشي چې دغه کسر د ملو شو اکم کس چې رزق په یو ځای باندې ټول غوستیو چې هغه ته ملو شوی ګورم چې ژوند دی او کمل دی کله چې رزق یا ختم کړي مل شوی یا رزق ختمي ژوند میلا باقی پاتې ډېر په تکلیفونو کې او په مشکلاتو کې بدی پروتي په خپل کور کې موسی علیہ السلام چې کور ته ورالو سګور چې هغه یو خسته محل دی او غلامان دي ساروی دي مزي چرچيري په دغه بنگلا شانته کې خسته کور دی چې وی کتل اخ قسم پکې موجود دی او ډیر په خوشاله کې موجود دی یو خپل خاطر غلامان هم موجود دي او د لکه د بادشاہانو په شان دي وخت دی ډیر خوشاله دی موسی علیہ السلام حیران شو چې دا څنګه چل دی ما خو چې د رزق ختم کړي ډایرکټ بده د مرګ راغلی وي یا به د مشکلات شروع شوي وي دا څنګه چل دی او د موسی علیہ السلام ته تاسو کې هغه کستا دا د خلک شان د رزق ملو شوی نو دا څنګه ستاده دونه ژوندۍ لا څه الټا بدل شو خستا ژوندۍ شروع شو خوشحالي شروع شو غلامان د سره موجود دي ډیر ساروی د سره موجود دي او خستا محل لري دا دومره خوشحالي څنګه د ملو شو هغه ته موسی علیه السلام چې ستویني مزدادینو موسی علیه السلام په هیتور تلار شي چې بیا الله تعالی نه تاسو کې چې الله تعالی دغه بندا دا ټول رزق ملو شو او دغه لا ژوندۍ خسته شو دا څنګه چل موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي موسی صلی دی او خيارو امتی دی او خيارو وای څنګه وی کله چې دا ټول رزق ملو شو ټول رزق علماء ورکو بشک چې لګو خو د پکې داسې چل وکړو چې ما سره تجارت شروع کو و چې څنګه ولا رزق ورکو هغه زما په نوم باندې په غریبانو باندې تقسیمول شروع کړ چې څونه مې رزق ولا ورکو هغه نه ډیر پډیرا د غوندې ځان د پرې خو او ډیر زیات په غریبانو باندې تقسیم کو بیا ولا دغه کې ما زما خو دا وعده ده چې څوک زما په نوم باندې ورکی چاله یو په 10 چنده زیات کم چاله یو په 80 چنده زیات کم او چاله به حساب بیا زیات کم چې اخلاص پکې زیات وي چې زما په نوم باندې تقسیم وکړو په غریبانو باندې هغه نه زیات ولا 10 چنده یا 80 چنده زیات ورکو هغه په غریبانو باندې تقسیم کو هغه نه ولا بیا زیات ورکو ایم په غریبانو باندې تقسیم کو هغه نه ولا بیا زیات ورکو دا څه چې نن ته ګوري کنه غسر خوشاله دي دا ځکه چې زما په نوم باندې تقسیم کړل دي ځکه چې زما په نوم باندې غریبانو له مال دولت او رزق ورکړل دي ځکه مولا هغه رزق لا زیات کو نو چې موږ د الله تعالی په نوم باندې ورکړل کو الله تعالی په نوم باندې غریبانو ته خپل مال دولت ورکو د سره به زموږ رزق زیاتیږي رزق کمیږي نه رزق په لاس زیاتیږي